راځئ چې لاس په لاس شو او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړو. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د درملو خوندیتوب په اړه 3 ورځني سیمینار پایناسته کې چې د عامه روغتیا وزارت یو شمېر تخصصي روغتونونو لپاره تیره اونۍ د یادې ادارې له لوري جوړ شوی وویل راځئ چې د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړو، یو بل ته لاس ورکړو او دا هیواد په ګډه جوړ کړو. یو شخص یو نفر هیڅ نشي کولی، راځئ یو بل ته لاس ورکړو، د دې هیواد په جوړېدو کې، د دې هیواد په پرمختګ کې، د دې هیواد په راپورته کېدو کې خپل رول ښکاره کړو. عبدالباري عمر پر ټولو فارمسیستانو، ډاکټرانو او نرسانو غږ کوي چې خپل وخت بس مه تېروئ او د خپل ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړئ. د انټرنیټ څخه د استفاده سمه استفاده وکړي، له کتابونو د سمه استفاده وکړي، خپل وخت ضایع نه تېروي. کوم ډاکټر صاحبان ورونه چې موږ سره دلته برخه اخیستې ده، کوم نرسان دي، د طب د برخې نور کارکوونکي دي، د ټولو څخه د ما دا هیله ده راځئ وخت ضایع تېر نه کړو. بالخصوص د کومې برخې لپاره تاسې دلته رابلل سوي په دې برخه کې نورې پلټنې وکړو، د نورو هیوادونو کوریکولم وګورو، د نورو هیوادونو څخه راکاپي کو روايخلو مطالعه کو. ډاکټر عبدالباري عمر په ټینګار سره زیاتوي چې د درملو او خړو د خوندیتوب په اړه به تر خپل وسه خپلو هڅو ته دوام ورکړي.